زه به خپل یو څو شعرونه ووایم چې زه ماته ګوډه زندګي په مات قلم لیکمه غم مې ملګری د ملګرو ځکه غم لیکمه مله الله د تقدیر پاڼو کې لیکلی نه دی زه په غزل کې هسې ځای په ځای صنم لیکم دا امیران مې هسې بل کلي ته بوځي ګلان زه سې روزه کې اراده ستاسو د چم لیکم ډېر ښکلی ډېر ښکلی بیا ووایه یار بیا ووایه دا شعر بیا دا امیران مې هسې بل کلي ته بوځي ګله زه سې روزه کې اراده ستاسو د چم لیکمه چې مزدورۍ له ځم بچي رانه غوښتنې وکړي سحر د زړه په ړومبنۍ صفحه کې مم لیکم ډېر چې مزدورۍ له ځم بچي رانه غوښتنې وکړي سحر د زړه په ړومبنۍ صفحه کې مم لیکم مننه او خري لګوي طبیب ویل تا ته جانان د زړه مرهم لیکم مننه سحر غرمه ماښام بیا درې ټیمه په زړه لګوي طبیب ویل تا ته جانان د زړه مرهم لیکمه مور مې ویل سیا د سري کې دي نیمه شپه کې ما ورته وی مورې زخمي زړونو د دم لیکم یو نظم درته وایم زیاتي به ووایم خدایه د ژوند د خوشحالو نه داسې بیل ولې یم خدایه د ژوند د خوشحالو نه داسې بیل ولې یم دومره پخوانه د غمونو نږدې خپل ولې یم خبر په خوبه د لا نه وم چې غم و زما هغه خم ماته چې په لاسو کې قلم و زما ما له تقدیر و د غربت ښه کتاب راکړې چې په لوستو به یې هر وخت سترګو کې نم و زما زما ریښې ریښې ګریوان پورې وټو کې کېدې یو د مور مینه باندې زړه څه قدر سم و زما ما ته به روزانه د غم یو قافله راتلله په هغه وخت کې به مې زړه ته دا ګیله راتلله زه ښه انسان یم د دې خلکو نه بدل ولې یم زه لا ماشوم یم د غم په ژرنده دل ولې یم ما وله مور غوښته زما مور به له خدای غوښتله ما به چې کله خو د مور نه یو روپۍ غوښتله راته به وي بچی نشته درله بیا به درکم واپس چې راشي د مکتب نه خامخا به درکم سړی روټۍ مې جمع کړې دا به خرڅې کړمه یوه به نن واخلې بچې بله سبا به درکم سکول ته به لاړم غمجن ما به غمونه کول په هغه وخت به مې د پلار ډېر ارمانونه کول کاش که ژوندی وې ما به ولې خدایه زړه خوړلې ما به د زړه په ځای وړو سره خواږه خوړلې زه یو یتیم وم بې اسرې وم اسره مې نه وه سکول ته به تلمه خو په غاړه کې بسته مې نه وه سوالي قلم باندې مې اے بي سي لیکل کړي دي ما په پردي کتاب کې څو ورځې لوستل کړي دي د دې نه پس مې بېګارونه د یو بل کړي دي په نه خبره راته هر سړي کنځل کړي دي زما د ژوند کیسه اوږده ده ټوله نه وایم په څو خبرې حقیقت درته د زړه وایم ګریوان شلېدلې هم په خپو کې مې چپلې نه وې دغه زړې جامې زما غاړه کې خپلې نه وې ما خپل ریښې ریښې ګریوان ته په اختر کې جړل ما د اختر نوې جامې چېرته ګنډلې نه وې په چاپېرچل کې څوک عمروله څوک خجونه لتله په چاپېرچل کې څوک عمروله څوک خجونه لتله څوک څلور میاشتو له تبلیغ کې څوک کلونو لتله په خدای مین خلک د خدای لار کې وختونو لتله په خدای مینو خدای دپاره یې وختونه لګول هلته به خدای پاک د پنځه وخته سرونه لګول حاجي په هر کال کې په ښه جمره لکونه لګول ما په زړو څپلو کې ځان لږ پیوندونه لګول منکر د نه یم حاجي صاحب کې احساسو زما خوندوي را کړی و پتن چې کم لباسو زما ما له همدې خلکو خیراته صدقې را کړې تن مې په پټو ما له دې خلکو جامې را کړې خدای دې قبول کړي بس چا لوی چا وړې را کړې ما له د خدای په نامه دې خلکو زړې را کړې ما ماشوم په ماشومتوب کې مزدوري کوله مونږ د کړی په کور کې خپله زندګي کوله مونږ اوسېدو پکې حاجي صاحب یو کنډر را کړی حاجي صاحب کنډر را کړی په کرایه تر څه وخت او په زر را کړی وخت تېرېدلو کرایه شوه زمونږ 1500 د اخترې میاشت کې رانه واغستې 1500 200 یې ما له د نوسو په سرسایه کې را کړې هغه یې هم راله د کور په کرایه کې را کړې خانانو دا د یو یتیم کیسه وه حاجیانو دا د یو یتیم کیسه وه چې ما ته یې کړې وه زما په ځای کې سترګو کې اوښکې غړېدې ویلې قدر مې نشته دی د چا په ځای کې د وخت خانانو
د وخت خانانو د نامې خاجیانو خط له چې ځای په کلي کور مالک کې لږ غوندې نظر لګوي د خدای رضا صرف په ښځو په عمره کې نه ده چېرته کې لاس هم د یتیم بچي په سر لګوي د حج د تلو نه مخکې لاړ شه هسپتال وګوره د څو بېوسه او دردمندو خلکو حال وګوره بلا بېوسه لا علاجه مرضونو کې دي قسم په خدای خلک درنو درنو غمونو کې دي چې ته په خپلو سترګو وینې رنځوران حاجي صاحب که په صحیح معنو کې ته یې مسلمان حاجي صاحب نو ستا بدن نه رابېدار شي ښه انسان حاجي صاحب قسم په رب دی نه به حج نه به عمرې له ورشي که چېرته ته د دغه خلکو دروازې له ورشي په تا خدای رحم کړی تاله یې صحت درکړی ستا امتحان دپاره تاله یې دولت درکړی دا غریب هرګز پیدا نه دی ستا تاوان دپاره دې پیدا کړی دی الله ستا امتحان دپاره د دوی مدد وکړه رضا پرې د خپل خدای وګټه دنیا فاني ده په جنت کې ځان له ځای وګټه بخښنه غواړم ما وکړې د خپل خیال خبرې هغه حاجي ته چې د حج کوي ارکان خبرې اکثر خفه شي چې کومه چاته دا خبرې سیاد اخی نه لګي چا باندې رښتیا خبرې ډېره مننه شکریه